زوړ او سپینګیری بابا څه غواړي؟ ولې په قرار نه کیني؟ ولې له دې وطن سره دومره لیونۍ مینه لري؟ ژوند اشرف غني بابا ملګرو د اشرف غني د تل په څیر بل لوی کار تر سره کړ چې د وطن لپاره یو لوی ویاړ ده او د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبره ده. غني د وطن لپاره ډېرې زبردستې طرحې او برنامې لري. غني کوم داسې زبردست کار وکړ، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ملګرو اشرف غني په خوست ولایت کې پر کلدارې په مکمله توګه بندیز ولګاوه. د خوست والي حلیم فدایي وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې له نن وروسته به په خوست ولایت کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي. د خوست ولایت رسنیز دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس به له نن وروسته په خوست کې راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. د خبرپاڼې په وینا په اونیزه اداري جلسه کې د خوست والي محمد حلیم فدایي د ادارو رئیسانو ته وویل چې سر له نن څخه دې هره راکړه ورکړه په خپله ملي کرنسۍ یعنې افغانۍ باندې ترسره شي. دوی زیاتوي چې د حلیم فدایي د حج اوقافو د مطبوعاتو دفتر اطلاعات او کلتور او ولایت مقام د سکتور ریاست ته دنده وسپارله چې په ګډه دا اعلامیه ترتیب او لوستونکو ته دې ابلاغ وشي او ښاروالۍ ریاست دې وړاندیز ترتیب کړي تر څو نرخنامې وټاکل شي او ولسونه دې د هغې په اساس خپله راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د ډیورنډ کرښې تر قرغېړنې ته نږدې پرتې دي تر ډیره په راکړه ورکړه کې پاکستاني کلدارې کارول کیږي. په لغمان، کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا او دغسې نور ولایتونو کې حکومت ډېرې هڅې وکړي چې د کلدارو مخه ونیسي او خلک دې ته متوجه کړي چې خپلې راکړې ورکړې دې په افغانیو ترسره کوي. په دې برخه کې په ولایتي کچه والیانو او همداراز د افغانستان بانک هم ډېرې هڅې وکړي، خو لا هم دا بدبختي شته چې په یادو ولایتونو کې تر ډېره پورې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کیږي. په دغه ولایتونو کې دکانداران بیا وایي چې دوی ټولې سوداګانې په کلدارو راوړي، نو ځکه هم کلدارو ته لومړیتوب ورکوي. په ځینو ځایونو کې خو بیا آن خلک د افغانیو له اخیستلو هم انکار کوي او غوښتنه کوي چې کلدارې دې ورکړل شي. درنو مینوالو کوم ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.